د امریکا ماته د افغانانو ویال ده، د افغانانو افتخار ده، د امریکا جاسوسان یې که مني که یې نه مني. وتلی نومیالی نن په میډیا مرد میدان د ښاغلی مبین خانه اختر جنرال جانان د ښاغلی مبین خانه اختر جنرال جانان دا اعزاز طالب جان ته ورکول کېږي. که ته منې که یې نه منې، که ته څومره وایې چې پنجاب، ایران، روس، ماسکو، نه 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 څوک یې در سره نه مني. دا هیڅوک در سره نه مني. دا به ته ما سره منې، خامخا به یې منې چې امریکا افغانانو ماته کړله، د امریکا د امپراتورۍ ښکر افغانانو مات کړ. دا که د تا زړه ښه وي که یې نه مني، د تا باداران یې مني. هغه خلک به هیڅکله معاف نه شي چې په میډیا باندې د مونږ د افغانانو د اذهانو د خرابولو لپاره پروپاګانډ کړی، دروغ ویلي. اشغالګر زمونږ دوستان، زما ورور، زما پلار، زما قریب ما ته تروریست معرفي کړی. دا خلک به هیڅکله معاف نه شي. اوس هم در سره وخت ده، سر مو په ګریوان کې کته کوي، باداران روان دی. دومره دوی نشي زغملی، دومره دوی امریکا ته وفادار دي، دومره د امریکا جاسوسان دي چې دغه د امریکا ماته چې په خپل امریکا یې مني، د امریکا سناتوران یې مني، د امریکا رئیس جمهور یې مني. دلته ناست په دې نظام کې ګوډاګیان د امریکا د ماتې منلو نه په دې باندې هم شرمېږي. امریکا نه ده ماته.